موږ ته یهودیان پاتې دي له موږ چې یهودیان پاتې دي موږ خپل منځ کې سره مشغول یو موږ چې پاکستان کې ما ورته مال پاکستان کې چې ښه سړی دی هغه څوک ښه سړی ده نواز شریف ډېر ښه سړی ده عمران خان ډېر ښه سړی ده بنظیر بوټو په وخت کې لا شهید نه وله شهید بنظیر بوټو دا څنګه ده دا ډېر ښه خلک دي ولې دا ښه خلک دي او بل دا غفار خان او ولی خان دغه ځکه دا نه وابیان دي نه سلفیان دي نه دیوبندیان دي نه سیفیان دي نه تبلیغیان دي هیڅ شی هم نه دي پوه نه شولست مسلمانان خو داسې دي که نه دي خو دا چې څنګه دي خو یوه ټاپ هم نه ده پرې راغلي او حال دا اصلي د دین دښمنان هغه دي ځکه جمهوریت او دیموکراسي خو چا راوستې وله هغه خو دوی راوستي زموږ مصیبت دا ده دلته په اختلافي مسایلو کې راګیر یو او هلته د کفر نظامونه راباندې چلیږي اوس په پاکستان کې په سماع الموتا کې بحث کیږي په جمهوریت کې بحث نه کېږي دا اوس لږ لږ مجاهدینو بحثونه شروع کړي دي له خوا هم بعضې بحثونه کوي نور مړي اوري که نه اوري په دې کې بحثونه شروع وي اسقاط شته که نشته په دې کې څه شی شروع وي وهلکه اسقاط ته پرېږده جمهوریت په اسلام کې شته او که نشته راځه په دې کې بحث وکړو دا تا په خاورو کې دا 20 کاله امریکایي ګاډي تلل راتلل راځه دا لیک په اسلام کې څنګه کړو وګورو راځه دا ما او تا منځ کې دا سرحد وګورو چې دا په اسلام کې شته که نشته تاسې ما په خبر م لکه سم سر نه خلاصېږي و دا خو ما خو اوله ورځ درته ویلې ما بدماشي نه څه چې په زور یې در باندې منم یا زه سپین ږیری یم خپله ځان سره کښېنم چې دغه سرحدات په اسلام کې شته که نشته دا د نبي اسلام په زمانه کې څنګه و د عمر تنو په زمانه کې څنګه و د امام بخاري صاحب په وخت کې څنګه و امام بخاري صاحب ولې له بخارا را روان سو ولاړ حج ته بیا ولاړ مدینې ته بیا ولاړ مصر ته بیا ولاړ شام ته بیا بغداد ته دلته امام بخاري سو خو څه شی نه ولو سرحدات نه و له تا چې ولاکه امام بخاري جوړ شي 100 کاله نور هم تیر شي نو ته به څنګه امام بخاري کېدی شي ته حج ته تلی شي عمرې ته تلی شي مصر ته تلی شي بغداد ته تلی شي ته به سبق چېرته وایې د مسلمانانو لو بدبختي هغه دغه سرحدات دي هم په علمي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ هم په نظامي لحاظ چې دا سرحد نه یو ټول مسلمانان یو اتفاق شي یعنی اسلامي بلاک جوړ شي اسلامي دارالاسلام جوړ شي یو نظام جوړ شي بیا دې مسلمانانو ته څوک ټینګېږي بیا به فلسطین باندې هلته یهود جنګ کوي او مجاهد به دلته پروت اوس خو مجاهد غریب تلی شي خو چې اوس دا سرحدات نه خو چې یو نفر روان شي 20,000 مجاهدین به له شا پسې روان له مصر به هم را روان له لیبیا به هم را روان الجزایر به هم را روان اوس خو د بني اسرائیلو نظام دلته موږ منلی ده دا یهود چې هلته جنګونه کوي دلته موږ د چا حکومت جوړ کړی د یهودو حکومت تیار جوړ ده که نه زه تر باډر تېرېدی په دې مسایلو کې یقیني درته هم سوچ وکړئ پرېږدي صحابه دغسې خلک ول هغو په دې غټو غټو خبرو کې سوچ کول لمونځ که رفع الیدین وکړې هم لمونځ کېږي او که ونه کړې امین بالجهر که ووایم لمونځ کېږي او که ونه وایم قرات خلف الامام کې ووایم لمونځ کېږي که ونه وایم لمونځ کېږي او زه خو یقیني اوس په ډېرو ملایانو پسې قرات خلف الامام کوم ځکه نه وایي پوره صورتونه په دې یقین لرم چې الحمدلله هم نه وایي څرنګه ده که نه یې راسئ نن به هم زه خپل جومات ته بوځم زه چې الحمدلله خلاصوم په اول رکعت کې د سبحانک اللهم ویلي الحمدلله یې ویلي څه شی ویلي او ساعت ورته ځړېږي د ماسپښین لمونځ تر 5 دقیقې 1 منټ هم نه ځینې وړاندې وروسته کېږي بس صرف کته پورته کېږي مجبور یم ځای ته پسې وایم ځکه پوهېږم چې دی نه وایي که وایم سمه نه وایي نو خو بیخي مې لمونځ پسې نه کېږي پوه نه شولې وکړه او په اخري رکعتو کې خو بیخي نه وایي ځکه زه اکثر اهدنا صراط المستقیم ته ورسېږم دی څنګه شي دی رکوع ته ولاړ شي په د اخرو 2 رکعتو کې په ماسپښین کې خالي فاتحه پسې ویلی سم د سبحانک اللهم ویلي او څه شی ویلي صورت یې ویلی او اوس مجبور یم پسې وایم ځکه دی خو یا وایي نه او یا کې وایي سمې نه وایي نو چې سمې نه وایي چې د لمونځ ونه سو خو د ما لمونځ ونه سو الامام ضامن کان دا داسې مسله څخه دغه مسایلو کې بیخي بحث مه کوئ که رښتیا د امت مسلمه سوچ در سره یي په دې افاقي مسایلو کې سوچ وکړه چې د ما او د پاکستان منځ کې دا باډر شته او که نشته دا اسلام کې په کوم آیت حدیث کې ده او که دا د حضرت ډیورنډ فیصله ده پوه نه شولاست دغې کې سوچ وکړئ دغه قومیت او عصبیت شته که نشته
دا ولې د نبی اسلام په نظام کې بلال حبشي صهیب رومي سلمان فارسي ټول ورونه ول او د ما په نظام کې نه راور کېږي دا ولې داسې ده په دې کې سوچ وکړه یقیني دا او دا سوچ داسې نه ده دا الله ته ورځو ولا دا پوښتنه به درچې وسي د رفع الیدین پوښتنه ولا که درچې وسي تا ولې رفع الیدین نه کول خالد المنځه پوښتنه درچې کېږي د قرات خلف الامام پوښتنه ولا که درچې وسي یا د امین بالجهر یا مړي اوري که نه اوري دا هم ولا که درچې وسي خو د دې پوښتنه به یقیني درته کېږي چې فلسطین کې څالو په تا څالو په فلسطین پرېږده دا نږدې اوس په دې سوچ پکار ده او په دې یقیني زه تو دواړه مسئولیت لرم ما و تو هر دو چی داریم؟ مسئولیت داریم